او نیشنل والاو تاسو واوري تاسو زمونږ رونه یې زمونږ تاسو سره یو تعلق دی د شیخ الهند د زمانې په سن 84 کې باچا خان د ډیلی په پارلیمنت کې دا مقاله اورولې وه چې د شیخ الهند مونږ درې سپایانو دا مولانا مجاهد ناست وه که نه دا را سره چې مونږ د شیخ الهند درې سپایانو یو میاں عزرګل صاحب او یو د تورمزو حاجي صاحب او ویل یو زوم مونږ براتلو او د شیخ الهند هدایات به مغستل او په صوبه سرحد کې بم داغه د هدایاتو مطابق د انګریز خلاف کار کول نو د نیشنل والا استاد په سیاست کې څوک دی مولا دی ما نه دی چل زده که اوس ما ته چل خې تا خو چل ما نه زده کړې دویم نمبر استاد بیا څوک مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله ما لیدلو چې د کوواټ نه راتلو مولانا مدنی او د کوواټ روډ په چونګي باندې دا باچا خان په ځمکه ورته ناستو انتظار یې کول نن هغه مولا ته ته وایې چې دا مولا پکې لا چا کړي دا مولا زما مخکې ولی خان ویلی دي ما ته دروغ نه وایم رحیم داد اسلامی چینل ما توپونه وهئ مړه پرېږدئ نیشنل والاو ته ضرورولۍ لاس په دې نیت هر وخت یې ورکړی دی چې ته د شیخ الهند سیاسي شاګرد دی او زه د شیخ الهند مذهبي شاګرد یم ستا او زما په منځ کې لوی ربط دی او لوی تعلق دی چې هر کله ستا او زما منبع یو ده نو تاله به شرم نه درځي چې ته زما رور یې او ته ما پسې کنځلې کې یو سړی چې په خپل رور لمن راړی د هغه نه زیات بې حیا او بې شرمه بل څوک وي دا سرې ټوپۍ چې په 2 روپۍ اغستي او تاسو له در په سر کړي دي دا به زه درته والم درته به په سر کم خو د خسکي چرګ غوندې بې وخته بانګونه مه وایئ دا ټوپڼۍ در په سر کړي دي دا واورئ دې ټوپۍ لاندې ووټ نشته مولانا مجاهد ته به تاسو څنګه ووټ نه ورکوئ چې چا ټول عمر د مولانا حسین احمد مدنی ګاټ پاتې شوی دی او ټول عمر یې هغه له پڼې سمې کړي نو باچا خان ورته په ځمکه ناستو اخو لوی سړی و چا چې ټول عمر د مولانا مدني پڼې سمې کړي دي او ورته یې ځای جارو کړی دی هغه ولاړي او هغه له ووټ ورنه کوي تاسو به آخرت له ایمان څنګه وړئ بیا علما ما پرون لیده په ثوابای کې ژوندي زبرګان ولاړ دي ژوندي یو بزرگ پکې د مولانا ذکریا صاحب شاګرد ولاړ ز ذکریا صاحب شاګرد نو زما عزیزانو عرض میں داو چې دا علما تاسو ته ژوندي بزرگان ولاړ دي تاسو به د خپل ملک روایات خرابوي نه بل دا چې نن جنډې تاسو ډېرې پاکستان د جنډو میله جنډې دي او جنډې دي او جنډې او دا پختنه مو کوي چې دا د مولیانو جنډه د چا جنډه ده دا د جناب محمد رسول الله جنډه ده رحیم داد اسلامی چینل
دا جنډا هغه ده چې د پیغمبر په دارالحکومت ولاړه وه دا هغه جنډه ده چې د احد او د بدر په جنگونو کې استعمال شوې ده دا د کتاب خبره ده چې د پیغمبر جنډه وه مثل النمره مثل النمره تپوس د علماو نه بیا وکئ چا کتاب او صفا او حدیث دا درته وښیي چې د پیغمبر جنډه موجوده وي او ته په کور د ګاندي جنډه ولګې پیغمبر جنډه موجوده وي او ته په کور د ښځې او د جینۍ جنډه ولګې زما منبران دې فیل شي بلا ورپسې یو کروڑ ځل دې فیل شي زه منبرای له نه وایم زه د پاکستان پارلیمنت د مسجد نبوي غوندې جومات جوړول غواړم زه پکې ښځې دا پلیتې او دا مردارې پرېښول نه غواړم چا وی عابد حسین مال عابد حسین د خدای کور هلته وران کي چې چېرته ګوټو بني عابد حسین څه